دا پروګرام جوړ کړی چې غنی به پاتې کیږي، طالبان به د کابل شاوخوا ته راځي، یو بل کورنی جنګ به دلته شروع کوي. خو خوشبختانه داسې وشو چې غنی خپیس پکې کړلې، وتښتېده او مجاهدینو کابل ونیو. دا پلان د کورني جنگ د امریکایانو دلته ناکام شو. الته کامیاب شوی او دلته ناکام شو. الته نجیب پاتې شو 3 کاله افغانستان کې دا جنگ ادامه درلودله، ځکه ملت د افغانستان دې ته حاضر نه چې د نجیب سره حکومت جوړ کړي. دا بعضې خلک وایي چې زه دا تاسو ته ډاډه وایم چې هیڅ فرد د افغانستان حاضر نه چې نجیب سره بیرته کې. هغې ویل دا یو قاتل دی، دا یو مرتد دی، دا هغه څوک دی چې روسان یې دې خاورې ته راوستل، موږ څنګه دې سره جوړه کولی شو. زه ګوره تاسو ښکاره مې تاسو ویلې چې خپل رهبرانو باندې مې انتقاد وکړه، مګر زه هم د هماغې وخت یو غړی یم. زه تاسو وایم چې موږ په هیڅ صورت حاضر نه وو چې د نجیب سره دې جوړه وشي، نجیب سره د حکومت جوړ شي، یا کمونستان دی بیا په دې نظام کې اوسي، ځکه هغه د دې ملت قاتلینو. نو هغې په دې پوه چې دا نه کېږي، ځکه خو افغانستان کورني جنګ خواته ویوړه او جهاد یې بدنام که. چې اوس نن هر څوک وایي چې کابل یې وران کړی، چا کړی؟ مجاهد کړی. او چا کړی؟ مجاهد کړی. دغه بله ورځ مې تاسو ویلې چې لوستل مې لیکلي چې د جلال آباد په جنګ کې پنجاب ته ماته ورکړله او ډاکټر نجیب قهرمان او اتل د دې خاورې و. نو دا اتلان ولې په اتیش نور ولایتونو کې اتلان نو چې په جلال آباد کې اتلان؟ فاطمي صاحب دلته وردګ صاحب د لندن ته احترامات تقدیمي دلته لاندې ناست ول، ورته وایه ځکه په خپله پورته نه راغلي. وردګ صاحب د لندن والفاطمي صاحب ته زما طرفه سلامونه وایي. د هغه مې درته وویل مننه فاطمي صاحب. ما خپل سوال واخیسته، تر هغه ځای پرې زه فکر کوم زه ستاسې همنظره یم، د هغه نظر ما هم درلوده. مننه. مشکل نشته که فاطمه صاحب مریض یا شفا دی، فاطمه صاحب الله دې شفای عاجله درکړي. نه فدا وروره تا ته خو کینم وکړه سوال. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. ما به سوال نه کوم، خپل نظر به ورکوم او ترڅنګ یو څه مې هغه سوال زیات صاحب ته نه وکړو مطرح هم سو